چې دیجه کې الله دې مجاهدینو دومره عظمت بیان کوي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم سړی چې د الله په لار کې مړ شي الله دې لمړ مو وایا. ډېرې فائدې دي، ډېر مقصدونه. یو مقصد الله د آیات کې تشریح کوي فی سبیل الله لاعلاء کلمت الله. یو سړی په دې مناسبت به دشمن په مقابل کې جنگيږي چې دین د الله اوچت شي او د الله په دې ځمکه باندې د الله قانون راشي. دا معنا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګروم کړي لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. چې موږ بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو یوازې د الله بندګۍ لري پریدو. دا نو ډېر اوچت مرتبه ده، اوچت هدف د جهاد دی. دویم هدف د جهاد داري رد اعتداء الكفار بالمسلمين. دی غیر مسلمو شبري مسلمانانو باندې کم برید کړي، تجاوز کړي. انسان به اسحاد د دې لپاره اخلي چې د دوی دا زور بدمعشي الله یورسکی، مسلمانان د ظالمانو د پنجو خلاص کی، نجات ورکی. دریم هدف د جهاد داري ازاله الفتنه، فتنه لړې کول. فتنه دا معنا مسلمانان مظلوم دي، کافر به ظلم کوي، نو انسان مجاهد سړی بدار هغه د ظلم نه بچ کی. مال باندې اړ يهوديت نصرانيت لا دینه به بچ کی. تنگئی څلورم هدف علماء دا ذکر کړي الزام الكفار واعزاز المسلمين. په دې مناسبت به انسان جنگيږي د الله د لارې درزا لپاره د الله په لار کې چې کافر انسان موږ را لاندې کو، مسلمانانو لمن عزت ورکو. دیو جن رسول الله حدیث شکل انسان وګوري مطالعه کی د جهاد تشبیه ورکړي د قوب مقام سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د خلکو د عمل پر خود بس دا ذلیل پریشان به رسوا به ده. پنځم هدف د مجاهد د جهاد نه ده وحمایت الدوله الاسلاميه. په دې مناسبت باندې چې یوځای اسلامي مملکت دی، دشمنان هغه پریدینه برید پې کوي، نو دا به دایي مخه ودرېږي چې نه پرېښده د الله بندگان د الله قانون پر ځمکه باندې نافذ کړي د خلکو د حفاظت لپاره. شپږم یو هدف قرآن دام ذکر کړي و ارحاب الكفار، کفار الله يرول ترهبونا. مقصد د مجاهد د جهاد بدای چې د الله دشمن مونږ څنګه ویرو. ابو بل شبانی ریږي نه چر ما منځنه کړو دوی بوې ریږي، حجونه مو کړو به ریږي، ذکر مو کې و به ریږي، د قرآن تلاوت مو کې و به ریږي. داخله چیریږي نو هغه صرف او صرف د مجاهد د جهاد نه. دیو جن يهودي جنرالو د خپل فوج دا تقریر وکي، اسه کې فوجي ور باندې سوال وکي چې د مسلمانانو له دومره قتلونه او دومره ظلمونه ور باندې من کوو، نو دا خو تاریخ لیکي زمونږ د بچیانو نه انتقام اخلي. هغه ولې دا اسانه خبره ده؟ موږ مرا مسلمانان مشغوله کله په یو کار، کله په بل کار، کله په بل. کم چې بری کو خيار خلک دي سنجیده او بدنام، مسلمان له بدنام کی. کله وې دا فتنهګر دي، کله وې دا د ملک دهشت راوړي، کله وې دا ګور تاسو ملک روانه، تاسو عزت خرابوي. یو نام او بل نام باندې به ورته ویلي کتا سو وغواړي چې دې مسلمانانو په سټونو باندې سوار شي، ذلیل کوي. د مسلمانانو د من نه بداتو شي نه لري کې یو د محمد تور او بل د محمد قرآن. تورم تلری کې د جهاد جذبه، قرآنم تلری کې د ایمان کتاب. ستانه مون سره به راغسو، ستاره ذکر سره سره، ستاره مسجد سره داغه به سو، اس لحاظ پروي به رسید. نشپګم فائدہ او مقصد لري داري ارحاب الكفار. انسان با اسیار او چته چې صرف او صرف دشمن ور باندې وېری ذلیل کې ولري کې. و مقصد جهاد دا دی کشف المنافقین. یو سړی دی لا اله الا الله وای دا بلم وای، پدې کې یو منافق دی او دا بل مؤمن. د دې دواړو امتیاز او فرق په سمانه راځي چې کله جهاد الله فرض عین کی، منافق انسان عذر نه باندې پیش کی، ارچ مومن انسان دی هغه صد الله امر لبیک وای.
دې منافقانو جدئی الله کوي جدئی. اتم مقصد علماء دا ذکر کړي کله چې انسان ګناه کړي نو الله ورمانه ګناه ریږي دله. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ قیامت د شهید داوینه دا پشان د ویني لیکن بوی پشان د عنبرو. اول څاڅ کې د ویني سره ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. الله ورته اعلان درځا وکي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تکلیف دل داسې اندازه کې لکه چورګه او ټک دل ورکی میږي څومره عادي پل منظر ګوري. داوی کسان د سفارش حق داوی هر سره نکاح د قبر عذاب الله دې سړي ما نه راولي. صحابه ویل یا رسول الله د قبر عذاب د خلکو باندې ول ناراضي وې د دیو جن ناراضي چې بس ته په دنیا کې دشمن دې مرمو ترو زغور الزام برابر کړي دي گزارون الله. کله حدیث کې دام راځي کله چې انسان کې دنیا کې انسان په دنیا کې څه عملونه وکي لیکن د جهاد د وجنه بدن کندم شوی نه دا که سبا د الله مخې له مخامخ شنو عیب جن مخامخ څومره نقصان ده. د مؤمنانو ګناهونه ورمانه الله رجي. نهم مقصد اهل علم د جهاد ذکر کې معنا حصول الشهاده شهادت دانو انسان نصیب کېدل الله په فضل باندې به کی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمان کو چې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې به شهید. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان شهید شي الله دې انسان له 100 درجه ورکړي لیکن د یو درجه او د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه اسمه او اسمان. ته یې حسابونه څومره رااله کوم کیفیت باندې داراله. لسم لوی فایده او هدف بیدای وتربیه المسلمین بالصبر. د جهاد مقصد دا چې مسلمانان د صبر سره مختشي عادي شي. کله زخمی پروتي کله شهید کله د مور پلار نه جدای کله یخنی کله ګرمي کله بده چې ځنګلاتو کې سپیشل طعام حیوانات هم نشو شیدلې. ځکه شیخ الاسلام ابن قیم بیری کی آدم علیہ السلام چې الله دنیا له راکته کې د دې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت پکې دا چې دا دنیا دارالامتحان دی نو دې کې به انسان امتحان ورکړي. امتحان خو دنیا کې نو ځکه بابا هم سره راکته کې. یو لسم فائدہ قرآن دام ذکر کړي انسان په دینت باندې jihad کوي چې دین د اسلام غالب شي. ټول دنیا باندې صرف او صرف د الله قانون بل چا قانون نه. دیو جنا صاحب قطب لیکي فی ظلال القرآن کې چې کله انسان د یو بل قانون کوشش کوي چې هغه په دنیا کې نافذ او تنفیذ شي قانون د الله له معطل شي د دې انسان ټول اعمال الله برباد کړ ختم کړو تاسو نه سکړو. دولسم مقصد علماء دا ذکر کړی دی لاجل اخذ الجزيه. مجاهد پر دیو جن جهاد کی دشمن لباول دعوت ورکی د اسلام شو منه ده کني منی نو به ورته وي چې ورکه جزيه کني منی دینه ورسه ورته وي چې اوس میدان د جنگ له ودرېګا. دیر لسم هدف دا دی للنصرة ضعفاء المسلمين. کم انسانان چې کمزوري دي کومک قرآن کې الله فرمایي هغه انسانان چې دشمنانو لاسونو کې قبضه کې خاص کر اسیران نارینه زنانه ځوانان سپینګری سخت تعذيب دی ویلا. د دشمن مقابل کې الله یو جنګي چې هغه عزت آزاد کړي. عبد الله ابن عباس فرمایي چې یو زمو بل ممور د دشمنانو ګیر کړیو. سوال سم لوی هدف دا دی لاجل اخذ الانتقام من الكفار. د جهاد دوی مقصد دا دی چې انسان مر کافر سره انتقام او بدلا اخلي. کافر انسان مومن باندې ظلم وکي. نبی صلی الله علیه وسلم د یو مجاهد تایید لپاره 3000 کسانو لخر ولېګو. زید ابن حارثه جعفر الطیار عبد الله ابن رواحه لوی قومندانان پکې شهیدان شو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی و ملي د الله ما راکار کړ درې واړه جنت کې ناشې د سرو زرو په کټونو باندې. یو مجاهد د انتقام اخستلو د پر الله را خلق ولېګل. نو مقصد د جهاد هم دا دی
دشمن دې مسلمان باندې ظلم کوي تیرې وکي مجاهدین به داغه انتقام اخلي الله وی فی سبیل الله دا معنا ده پینځم علماء دا وجه ذکر کړي دوی چې کوم لوزونه کړي دي الله وی لوزونه مات کړو قانون دار جزاء من جنس العمل بدکار کړي نو سخت سزا دوی له پکار ده شپاړسم د مسلمانانو د عزت ساتلو د پاره د مال ساتلو د پاره که خو دې له عزت ویلې د نبی ولسم الله د خپل ملک د آزادوالي د پاره نبی صلی الله علیه وسلم شکر الله اړو مکه نه الته مدینه کې څنګه جوړ کې مجاهدین برابر کړل الله زره مجاهدین سره او چې کله مکه باندې رانه وته زبیر ابن عوام دی خالد ابن ولید دی ابو عبیده ابن جراح دی طلوع له قومندانانو سره و نو څنګه دی آیات کې الله دا ویلي چې اے انسانانو کم خلق د الله په لار کې شهیدان شوی دی بارکه ګوره د عقیده مساده چې د عام بړي دي د سیمه ساده چې دا برزخ کې مړی د سیمه ساده چې دنیا کې مړه برزخ کې مړه آخرت کې مړه بلکې دا ژوندۍ د الله سره ژوندۍ برزخ کې خاص کر دوی لذت د خپل ژوند نالي تاسو الله اور باندې پوهیږئ نه معنا د ایتونو بدای ولا تقول الله تاسو مو لمن يقتل دا چار پر شهید شي په سبيل الله د الله په لار کې اموات مړه بل احیاء بلکې داخله کې الله ژوندري ولکن لا تشعرون لیکن تاسو الله نه پوهیږئ دغه په ژوند باندې الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد